او بیراتوی زمک قلنگ دی زور اور دے زوانان خوندی کے را لے گے تشپالنگونا زمک لگ حال براتوائی تاکہ دنن خلق سے گزران کوینا فاعتبروا یا اولی الابصار دا خاموش قبرونه مونږ ته سویل غواړي لږ غوږ ورته ونیسه کنه دا مونږ ته سویل غواړي تا ته پته ده په مزار مې داسې چپ ولې تېرېږي تورې خاورې خو آواز کولی نشي اے پیدا په دې دنیا دی هر بشر جدا جدا منزل د ټولو یو دی خو سفر جدا جدا جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا حضرت عمر بیمار دے تکلیف کے دے اے دوایانی بے ورل ورکڑی پا دے زخمونو بے بار رووتلی ورطا پتا ہو لگے دا چن بچ کے گم خپل بچی تیویل پا دے زمکا میں الٹا سملوا اگا پا زمکا باندے الٹا سملو کنا آگا نقشلک ذہن تراولی پا دے خیال ماوری چی مولانا سیب راغلے ہو دا قاری سیب ختم ہو بس منگتے بیان وکو کنا صرف بیان نہ دے دزل دردون در سر شریکو ما آغا نقش ذہن تراولا الٹا پروت دے امیر المومنین دے فاروق اعظم دے عمر بن خطاب دے اے الٹا پزمکا باندے پروت دے دا مخی بدے خاورو پس مگا مفسرینو لکلی دی جڑلی ویل لک یا عمر اے عمرت ہلاکی بربادی ناکامی کنا علم یغفر لک ربک کستا رب ستا بخنا ونکڑت ناکام یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پختنی لراغلے ورنز دیش وی عمرہ مرگ نہ یاری کے چداسی خبری کے حضرت عمر ورت پجڑا شو اے دیر زارو قطاری وجڑل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ توئی وی مرگ نہ یاری گم مرگ نہ بعد بسکی گی اغی نہ یاری گم تو اس دل تبدی ناس تباندی لگ سوچو کا بار سمر مسلمانان زما آواز اوری زنانه دی زما آواز اوری نوجوانان دی لگزان سر سوچو کئی سوال در تکم چی مرگ نباد بسی نفس شیطان را لدزڑستر گیڑان دیکھڑے پتیارو کی امروان پا خطا لارا اللہ دلک غنتے لذت خاطرہ دلک غنتے دزڑد خوشال اولو دخاطرہ تا اللہ خپکو تا محمد الرسول اللہ خپکو تا دا رب دا دن نا انکارو کو تا دا محمد مصطفیٰ دا دردن نا انکارو کو دمرا بے وفائی خوان نکائے سباب دیدہ سن پسپینا کپڑا باندی تڑل شوی حقیقت دے تبا مڑے استادا ٹک ٹاکی بخلق گوری تبا مڑے استابی حیائی و ناچ گانے بخلق گوری استاب عاشی بخلق گوری دا دی جوند اس بھروسہ نشتا دے دا دی زوانی حیث بھروسہ و اعتبار نشتا دے دا زوانی ہمیشہ ندا سباب بلا و رزدام لا ٹیٹا شوا دا وقت سپن دا گیر سپینا اے دا دسترگو نظر کمزور ہے دا گردی اچانک پھیل شوی اے اچانک ما ٹسٹو کو پتاو لگے دا زد شوگر بیمار زد گردو بیمار پڑائلیسس باندے اے کینسر دے لاسٹ سٹیج دے چی دا رب پیسا لراشی دا اللہ پزات میں دے قسمی کہ بیا دے ڈاکٹر بچکا والے شی بیا دے ڈاکٹر بچکا والے شی ندی شی بچکا والے خبل مال دولت دی نشی بچکا والے خبل بچے دی نشی بچکا والے خبل بچے دی نشی بچکا والے وظن انغ الفراق دا جدائے ورز مرگ دے ستا کٹ بستا دا بنگلی دا منزن اوچت شی اے تبا لاڑ شی بنگلہ با دی پاتی شی و گاڑے با دی پاتی شی طولو مرم پا دے خیال واوری دل بس تقریر دے پیو خواگی آورو پا بلیو باسا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَحْبِتُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ اللہ وی دا تیگا چی رار غڑی کنا تاستو پتہ دا ولی رار غڑی من خشیت اللہ دا مانے یریگی اے غافل مسلمانہ کانے اللہ نے یریگی
اے غافل مسلمانا دا حیوانات نباتات استاد پیغمبر محمد رسول اللہ سره مینه کوي دا حیوانات ور سره مینه کوي دا نباتات ور سره مینه کوي دا جمادات ور سره مینه کوي دا کل کائنات ور سره مینه کوي تا ور نه پوهیږي هغه سخت ورځ باندې که تا دپاره جاړي محمد رسول الله دی کستا فکر ور سره دی محمد رسول الله دی که الله دې زارۍ کړي دي ستا دپاره محمد رسول الله دی د معمول خلاف لګیاو په ناسته باندې مونځ کوو ډیر په تکلیف به سجدې له لاړو ډیر په تکلیف به راوچت شو ابو هریره روایت کوي وای چې کله د خپل مونځ نه فارغ شو نو زه ورنږدې شوم ماتې تپوس وکړو یا رسول الله تاسو ته تکلیف دی وایي سترګو مبارکو کې اوښکې راغلې او ما ته وایي ابو هریره 3 ورځې وشوې څه مې خوړلې نه دي د ډېرې لوږې د لاسه مې د خېټه کې درد کېږي د ولاړې طاقت نه لرم ځکه په ناسته باندې مونځ کومه موربی بی بی عائشہ فرمائی وی یو شپا په خپل بستر کې داسې اوړېدو راوړېدو وی ما وکتل کنه په دې بازو پسې دا خېټه داسې مضبوطه کړې وه لکه د چا چې په دې خېټه کې شدید درد کنه او دا چلې کړی ما ته وګورې داسې وی ما پې آواز وکړو یا رسول الله تاسو ته تکلیف دی وی چې کله زما آواز واورېدو نیغ کې ناستو ما ته وایي عایشې د لوږې د لاسه خوب نه راځي عبدالله ابن عمر وایي په لار را سره روانو وایي د کجورو په یو باغ باندې موږ تېرېدلو وایي د ځمکې پرېوتې کجورې راواغستلې دي سیلۍ غورځولې وې وی سردار دو جهان محمد رسول الله هغه کجورې راواغستې وی چې څنګه داسې خوړې نو ماته ست کړې وی ما وی چې زه خو نه خورم زه خو وږی نه یم وی ما ته وی عبدالله 4 ورځې وشوې ما څه نه دي خوړلي ولې موږ ته نه بیانېږي چې 2 میاشتې په کور کې په چوله کې اور نه بالېږي نو د اور نه بلیږي مطلب دا و چې د پخولو څه کنه اے سردار دو جهان چې په کومه ورځ د دنیا نه رخصتېږي د محمد مصطفی رخصتي ده د سردار دو جهان رخصتی دا ورشی تاریخ ولٹوئے اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے ودنو کی تماشی کوئے پہاشی کوئے دا غلط و مجلسنو تا لار شی چی سمرخ پل اللہ خپکولے شی خپکائے ز صرف دم رویما اکو رہے داغا خمجن پیغمبر داغا تکلیفونو والا پیغمبر آغا سخا والا پیغمبر آغا دا امت پا غم کی جڑی دن کے پیغمبر داغا لوگی و تندم لگی مطالعہ کئی لگی محسوس کئی پتہ بہو لگی پتہ بہو لگی چی منگو تاسو دا پارا دا دی دین دا پارا دا دی اسلام دا پارا اے دا رب دا رضا کولو دا خاطری سمر سختی تیرے کڑی دی سمر تکلیفونے تیر کڑی دی لیکن ټیم ملاو شي د خپل پیغمبر زندگی وګورئ د خپلو بچو ته د محمد رسول الله دردونه بیان کوي محمد مصطفی رخصتیږي تاریخ ولټوئ محمد مصطفی رخصتیږي موربی وای منکر په ډیوه کې تیل نه و چې ډیوه م پې بله کړی وی ګاونډیانو نه م تیل قرض راواخیستل نو ډیوه م پې بله کړه زه چغې نه وهم زړه مې دردېږي
چې الله په کومو دردونو باندې د دې خپلو مسلمانانو ورونو اصلاح وکړم. الله په کومو الفاظو د خپل نوجوان را بیدار کم چې نوجوانا ستا د زندګۍ مقصد ټیک ټاک نه دی، ستا د زندګۍ مقصد ګیره خرول نه دی، په ګیره کې ډیزاین جوړول نه دی، ستا د زندګۍ مقصد د عالم کفر هغه فحاشي پروموټ کول نه دی، هغه عریانی پروموټ کول نه دی. په دې ډرامو فلمونو کې ټیک ټاکو کې دوی زمونږ خور او لور ته زمونږ نوجوان ته زمونږ بچی ته د بیبي فاطمې د حیا خبرې نه کوي. دوی زمونږ نسلونه بربادول غواړي. وګوره په دې رمضان المبارک کې د مدرسو کمال وګوره. الله وایي ما قرآن نازل کړی زه حفاظت کوما. وګوره په رمضان المبارک کې په دې ټولو جماعتونو باندې قرآ حفاظ تقسیم دي کنه. موږ ته په مسلو باندې ولاړ دي، موږ ته قرآن وایي دا ظالمان دا قرآ دا حفاظ د ګناهونو په دلدل کې ډوبول غواړي. د دوی په سینو کې چې کوم قرآن محفوظ دی دوی دا نه غواړي، دوی خو غواړي چې د دوی د سینو نه دا قرآن وځي او ختم شي. دې ظالمانو زمونږ د دین خلاف سازش کوي، زمونږ د اسلام خلاف سازش کوي، زمونږ د قرآن خلاف سازش کوي. زمونږ د حیا عفت او پاک دامنۍ دشمنان دي، زمونږ د ختم نبوت دشمنان دي، زمونږ د علماء دشمنان دي کنه. سلیمان محفوظه او زما جماعت محفوظ نه دی. وګوره علماء یې راله په وینو رنګ بنګ کړل، جماعتونه یې راله په بمونو باندې ویجاړ کړل. میرے آشیاں سے دعا اٹھا اس کی خبر مجھے بھی ہوئی چې ما ورمنډې کړلې د چا لاسونه پراته دي د چا خپې پرتې دي. دا څوک دی؟ العلماء ورثة الانبیاء. دا د محمد رسول الله د دین او اسلام محافظ دی. ورشه وګوره سر یو ځای کې پروت دی، خپې بل ځای کې پرتې دي. وړه ماشومه مې محفوظ نه ده، یو درنده له په ګوتو ورشي د هغې عزت لوټ کوي لګیا ده. زما عزت محفوظ نه دی. کالج کې زما خور او لور محفوظ نه ده، د هغې په عزت باندې حملې کېږي لګیا دي. بازار کې محفوظ نه یم، بچی مې محفوظ نه دی، مسلمان محفوظ نه دی. څه وجه کېدی شي، څه وجه کېدی شي موږ قرآن د خپلې زندګۍ نه ویستی دی که نه. دا قرآن را واخلی، دا د خپل زندګۍ منشور وګرځوئ. کومه شپه چې په ګور ده او په قبر دا په کور نه ده. گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے شیر کی 1 दिन کی زندگی بہتر ہے. دا منگ تا ابو بکر صدیق خودلے صداقت ستوئی، دا منگ تا حضرت عمر خودلے عدالت ستوئی، دا منگ تا حضرت عثمان خودلے سخاوت ستوئی، دا منگ تا حضرت علی خودلے شجاعت ستوئی بہادری ستوئی، دا منگ تا بلال حبشی خودلے دا چھ عشق ستوئی مین ستوئی محبت ستوئی. په یو کور کې مړی شوی دی او په بل کور کې واده دی، نو د په ډول کور ایښی دی او د هغه د درد احساس ورسره نشته دی. که دا معاشره یې موږ ناکام یو. ما ته وایي مولانا صاحب بوډۍ ده، کونډه ده، ضعیفه ده، وایي راشن یې راله راوړو چې چینی ګوړه هر څه پکې و که نه، او زه کونډه یم، بچي مې دي، یتیمانان دي او موږ ته ډېر شدید ضرورت هم و. نو زه ډېره خوشحاله شوم، په دې خبره خوشحاله شوم چې زه دا روژه خو به م لږه ښکلې وځي که نه. وایي چې کله یې راله هر څه راوړو، وایي بیا یې راپسې موبایل راوواسو چې یو ویډیو به درله کومه. وایي ما ورته وی بچیه موږ خو ډېر د عزت ژوند تېر کړی دی، ویډیو راله مه کوه. وی ما ته وی چې بیا مخکینی موږ سره امداد نه کوي، دا ویډیو لازمي ده. سترګو کې اوښکې رالې، په جړا شوه که نه. زه د هغه ابۍ دردونه تاسو سره شریکوم
वही मौलाना से माँ बोरका पर सर कड़ा दिल तमराशन तो ज़रूरत दे वही माँ बोरका पर सर कड़ा और माँ वेल पदे बोरका के राले वीडियो का मख में पके मखाया मंग डेर दे इज्जत जो अंतेर कड़े दे मख के वेल नेकी कर दरिया में डाल उस वही नेकी कर फेसबुक पे डाल चिख मशहूर शम द गरीब द गुरबत तमाशे मकावे मंग बयान लतलुए पदे रोजा के यो चौक के उदरी दो यो दुकान नम सरागिस्तल और दा मजदूरान द दियाड़ाई पे इंतजार बांधे नास्ती मंग पकिजान पे खूबून उस्तड़े को गरीब ननम कोदा लो गिनतरी खेदा कसोक मिजान सरकार लबूजी कसोक में मजदूरई लबूजी चिखपलू बचो लग सरावड़म कना और द गेड़े पलास की निवल रे उसिम बगानो बजानो शिंदे उसिम द बेहयाई पर मजलिसुन लुटावे उसिम पर नशो तमाशो के ऊपर सिगरेटो चरसो के उड़ावे वर्ष उख के वो चावल जदका खैर दे लगा खोरवा पकी डेरा हो गई तदे गावंडी ख्यालों साथे गोरा कदे नहरू द शोताना बता पूछ कीगी कवाले न पोएगे चौकी मजदूरान नासू रामन डेकड़ले पदे खातिर रामन डेकड़े कद द्विचरत मजदूरे द पारा दियाड़े द पारा सोख बकार दी माई जमन को कस न दे बकार यो बूढ़ा बाबा ज़ईफ उदा से रपे दो बिल्कुल जबा दे सेठ तराता शो माते मौलाना से बो में जजान सारा जिस किस्म कारी बस को में पैसे मरा कवा दियाड़ी मरा कवा मौलाना से द्रे वरजी उशवे डोड़ई में न दखवड़ले डोड़ई रा बांधी उखरा बक्सर बदस्तरखान नासो बग डोड़ई उखरा टोल मलगरी उच्चत शु अगर टुकड़े टुकड़े राजा मकड़े उदासी ताव कड़े दे सादर ने लान देखड़े माऊली दो माई पदी सके दसरा निजदी शो सवाया मकुर की मिलुरियानी दी यो अब तो शो मंकर उड़ खत्म शवी दी जब दिल में खुदा नहीं तो सजदे में किसकी तलाश है कोर की औदसु को बड़ी वो जुमात लजौदा मुसलमानी दा कतश मुंज हज रोजा ज़कात मुसलमानी वे मुसलमानी खोड़े आसान आ रहा शरीक शहीद यो बल पदुक दर्द के ब्या अग मुआशरा वजूद तरावले चे मेलमा बवर करारा के दिवा बे मड़का वाला ब्या अग मुआशरा वजूद तरावले चे यो त चीली सरबो पु कोरुनो बे गरसाओ ब्या अग मुआशरा वजूद तरावले चे द जिहाद प मैदान के द तंदे प हालत के बे बल मलगरी लो बवर कवले बखबल तक मड़शु ब्या अग मुआशरा वजूद तरावले चे सोक ज़कात अगिस्तो वाला नो उकोरा पेगली जिना कई दी ची पसर बांधे द इज्जत सादर पकारो उकोरा द दी टूल प्लाजो मखिता द प्रदो गाड़ू शिशी विंजी लगे आधी और बिया द दी फहाशे पर माहौल के कदा कम जालिम लपला स्वरला द मजबूरी द लासानन पे होटल के वेटर पेगला जी नहीं दा पदी एयरपोर्ट की उकोरे दे जालिमानो दे लगे गुनते तनख्वाह पे चकर के दे पुख्तने पे अगलेता द मुसलमान दी लुर तो को संग लिबास और चवले दे दाता सु बर्दाश्त कवले शई कलने ची मंगना एहसास खत्म शवे दे जमंग दस्तर को ना आगा द ओख को तासीर खत्म शवे दे मंगना आगा द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अखलाक हिरशवी दिखाना मंगना हैवानात जुड़ दी बिल्कुल फलस्तीन पर गम जिंदे ही दिखाना गरम ख्वागजे दे कि जब कम से और बलेगी नरम द मुसलमानानो पो वदुनु की द गानो बजानो प्रोग्रामु नदी नरम ज़पला रवानेम द मुसलमानानो द कोरना द गानो बजानो आज़राजी मावेल दा द मुसलमानानो कोर दे औ कने दा द मुहम्मदुर रसूलुल्लाह द गुलामानो कोर दे बेखबर तू जौहरे आईने अय्याम है
तू ज़माने में खुदा का आखिरी पैगाम है, वापस जा। सुबह का भूला हुआ अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला हुआ नहीं कहते। सांस है तो चांस है, उस दर सरा वक्त दे दा दुनिया एग्जामिनेशन हॉल देखा, पेपर तनासी लुगुनते टेम दे दर सरा बिया प तैयार जंग के गोरा सुनन सरबेगी यकूल या लैतनी कद्दमतु लिहयाती बिया बजाड़े सजदी बकवल ग़वाड़ी नबशी कवले ए तराऊ की बखत्म कवल ग़वाड़ी नबशी कवले डबल उख के वचवल बग़वाड़ी नबशी वचवले कना। अख्तर रा रवान दे सईदा दासी नजर वाचोई पर खपल चमगावन के दासी बसो की चगुई तब जरूरती का अल्लाह दरल दरकड़े दकाना वर्ष उख के वचवल दका कत खपलो बचोल द्रेसलोर जोड़े पेजार और जामी अखले काना न दे यतीम माशूम पेजार और जामी कब के तो आखले न तो पदे न गरीब किए गए। अल्लाह बतपूस के खाजमा जामी नवी ता जामी ने दिरा कड़ी जो गया मता डोडई न दरा कड़े अल्लाह नु तो डोडई सके तब जामो सके ता तो खुद डोडई हो तो जामो जरूरत निश्ता काना स्ता गावन की यो फकीर यो मस्किन यो मुसलमान हो खलक वो क़यामत के बनफसी नफसी माबल और असफल मरगरो सरा खबर कवला माई दुनिया के दमड़ दाजमंग सहाल ले د سلو روپو ادبار بچا نشي کوله وګوره څومره د افسوس خبره ده په دې روزه کې په سیک دکاندار باندې ما بل ورځو قتل ښه اے داغه په دکان باندې نمبر نو دومره خلک ورته ولاړو تا ته پته ده د سیک دکاندار نه خلک سودا ولې کوي ا صحیح سیس خرڅي ما د عمرګری نه ته پوسو کومې په د دومره رش ولې ده وې دې دورنګی نه کوي وې دې مسلمانانو خو مونږه قینچی کړو کسیک حکیمی خلق دا غنه علاج کوي او زمونږ د دې قصابانو نه لری لری تختی ډاکټر صاحب ته چې دا قلم خوځې کړه هلته ور سره دا غزړه خوځيږي چې خدای کم قسم ټیسټ بلی کی خدای کم قسم دوايانې بلی کی بیا مې یو کس ولید وکنه میډیکل سٹور ته ولاړ دی او هغه ورله دوايانې راواغستې د چې جیب نه روپۍ راایستې کله 50 راوباسو کله شل او کله لس کنه نو هغه روپۍ کمې وي هغه چې کله کلکولیټر باندې حساب کتاب وکړو نو هغه روپۍ کمې وي هغه نه برابرې دي 200 روپۍ پکې کمې وي که نه د ورپسې قینچي راواغېستله هغه پلتې نیمې کړلې ښه نیمې ورله ورکړي او نیمې یې ترې پاتې کړې کمه بیانې کم درد بیانې کم تکلیف بیانې د معاشرې په کم پهلو باندې خبره کې ما سره وخت ختم شو الله دې ستاسو دا ناسته په خپل دربار کې قبول او منظور او ګرځي هغه زندگی اختیار کړئ کومه زندگی چې الله غواړي خپل موقع دا اختر را روان دی روزه دا اے په دې روزه کې من قام رمضانن چا قیام کو سجدی کولې عبادت کولو وګوره غفر له ما تقدم من ذنب الله واستاسو مخکینی ټول ګناهونه معاف کړي د مرګ او د ژوند نسبت نه لګي د څومره مرګري مشران نوجوانان په نظر راځي چاته پته ده چې مرګ به کله راځي ښکلې موقع ده پسې روزه کې لاړ شئ که چا سره ټیم وي 10 کې لاړ شئ یو 10 ورځې د الله په لار کې ولګوئ چا سره ټیم وي که نه د اعتکاف موقع ده موږ سره الله ته متوجه شئ یو ګوټ ته شو وجاړه خپل الله ته الله دې یو پلارم خپل بچی ته دومره ملامت مراولي چې دا بچی ورته وی بابا جان مال جامع والا مال پیزار والا او دا پلاری جیب ته وګوري کنه او جیب ورله اجازت نه ورکي دا ډیر سخت وخت دی ابل ورځ یو مشر راغی معاشي بحران دی کنه چې مولانا صاحب صداسي الفاظ راته وخایا بی عزت کېږم قرضونو کې ډوبیم ډیر د حیا او عزت ژوند مې تیر کړی دی مولانا صاحب داسې څه راته وښایه داسې څه الفاظ راته وښایه
که د چا په چا باندې روپۍ قرض دی او ستا وس کېږي خیر دی لږ ټیم ورله ورکه دی مه بې عزته کوه د ده ګریوان ته لاس مه اچوه دی به مجبوره یي په کشتونو یې که لږې لږې به درله درکړي خو خیال کوه چې الله خفه نشي ګوره یو بزرګ ولي نه چا تپوس وکړو وایي کومه داسې لار اختیار کړم چې الله خوشحاله شي ای مانه الله خوشحاله شي هغه ورته وایي کوشش کوه چې څوک الله ته ستا شکایت ونه کړي هسې نه څوک د شپې راوچت شي او خپل الله ته وجاړي چې الله زه خو د ده نه ډېر تنګ یم بله ورځ یو ملګري کډه وړله ښه یو حاجي صاحب دی ټکټر او ټرالۍ ودرولې ده او کډه بار کېږي او دی ډېر غمجن پریشان و زه د هغه د دردونو ترجماني نشم کولی خو د سترګو کې دا اوښکې وې که نه ما وی حاجي صاحب چېرته روان یې ولې دې کډه اوچته کړله ما ته مولانا صاحب د دې ګاونډي د شر نه تنګ یم یریږم چې څه نقصان راته ونه رسوي رحمت للعالمین پیغمبر تقریر کا او خطبه ویلا یو سړی راننوتو یا رسول الله یو سوال کوما ای الاسلام افضل اسلام څه شی دی د الله نبی فرمایي الاسلام من سلم المسلمون من لسانه و یده اسلام دا دی چې ستا د لاس نه او ستا د ژبې نه به بل ته تکلیف نه وي نفس شیطان راله د زړه سترګې ړندې کړې په تیارو کې یم روان په خطا لاره الله د خپل ژوند د کتاب پاڼو کې چې ګورم نیکي نشته ټول اعمال مې دې بیکاره الله چې ستا در مې کله پرېښو بې اثرې شوم اوس پریشان ګرځېږم بې یاره الله اوس د تا سره مې روغې ته زړه کېږي را په خلا شه بې له تا یم بې قراره الله او ما په خپله د خپل ژوند سپرلي سېزلي ما کرلي دي ازغي د ځان دپاره الله ګیر یم د ګناه په سمندر کې راوچت مې که ډوبېږم مددګار الله چې ته مې راوچت نه کې زه به څه کومه الله سره به تعلق جوړو که نه انشاءالله اسې مړ کېږې که نه داسې مړ شه اسې مړ کېږې که نه داسې مړ شه چې څوک خو در پسې وجاړي که نه مونږ ډېر لیدلی دي دا خلک پټ پټ خاندي وایي شکر دی چې مړ شو جومات کې تی خلک تنګ وو لارې تنګه کړې وه اوس بیا دې زامنو ته سوال وکړو دا لار خو به راته لږه کولاو کړي که نه ما د مقدر قاري صاحب ته بار بار ویل ما دا جومات وړوکی م دی او ما وی که زما منې او زما خبره منې که نه نو جومات غټ که او بار غټ ګیټ وباسه چې څومره خلک به دې لار راځي چې ستا په جومات کې لمونځ کوي دا ستا د حجرې جومات نه وي چې دا د لارې جومات او د خلکو جومات او دا د الله کور دی الله دې د دوی په رزق کې په وخت جان مال کې برکت واچوي ما ته مولانا صاحب دا سوچ ستا د وینا نه مخکې موږ کړی او موږ به همداسې کوو انشاءالله نو نن چې رالم او دا ګیټ مې وکتو دا جومات مې وکتو زړه مې خوشحاله شو چاته دا مه وایه چې ما ته دعا کوه د دعا کارونه شروع که د خلکو په دعاګانو کې به تا دپاره حصه پیدا شي د خپل ځان صفت په خپله په کار نه دی هر بلبل به دې ثنا کړه که ته ګل شوې چې مرې خو هومره چې څوک تاو در پسې وکړه ممار شو مه لړم شه چې په مرګ دې څوک زړه ښه کا ته چې پیدا شوې تا جړل خلکو خندل داسې مړ شه چې ته خاندې او خلک جاړي بعض انسان مړ شي یقین وساتئ د دیوالونه ورپسې جاړي تاسو یو خفګان والا ماحول او بعضې مړ شي خلک پټ پټ خوشحاله شکر دی چې مړ شو سړی هغه سړی دی چې په کردار شي سړی هسې په تن باندې به څه کوي چې چنار شي سړی او چې د دین په شمع سر نه شیندي نو دی نه ښه ده چې مردار شي سړی و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین دعا وکړئ قاری صاحبانو دا ختمونه وکړل الله په خپل دربار کې قبول او منظور کړه الله د دې حاضر جمع په جولو کې خیر واچو الله د دوی د ټولو چې شرعي حاجات او ضروريات دي د غیب